په جمعات کې د اشعار ویلو نه منع فرمایلی ده. لاندې ورته ذکر کړي المذمومه، هغه اشعار چې کوم مذموم اشعار دي د عشق او د معشوقې، د مینې او د محبت اشعار، دا چې کوم اشعار ویل کېږي غیر اسلامي اشعار چې په هغې کې نه د خدای حمد شته، نه پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفاتو بیان دی، نه پکې د شاعر اسلام بیان دی، دنیاوي مقاصد بیان دی پکې، یا مطلب په هغې کې چې کوم د مینې او د محبت بیان دی، نو داسې اشعارو نه په جومات کې ویلو نه منع فرمایلی د رسول الله مبارک. هر چې هغه اشعار چې کوم اسلامی دي، رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې په منبر باندې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کېنو، وخت مختصر د تفصیل د نظم پکې، او رسول الله مبارک حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړ الله پیغمبر چې ته اشعار ووایا. الله پیغمبر ناسو حسان ابن ثابت په منبر باندې د اشعار ویلي دي، مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، د رسول الله مبارک په منبر ویلي دي. الله پیغمبر ناسو د رسول الله مبارک صفات بیانو پکې د اجازه شته ده.